یو کله چې د الله تبارک وتعالی نه سوال کوي او دعا غواړي نو په وخت د پیشمني کې غواړه. د شپې د اخري حصہ نه وي په دې ټایم کې د الله نه دعا غواړه چې ټول خلک ودوي او ته راپاسې او د تهجد لمونځ وکړې که نه او د الله په دربار کې لاس اوچت کړي الله ته په ژړا شي. الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې د انسان دعا ضرور قبلوي. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله د شپې اخري حصه شي که نه الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته نزول وکړي راکوشي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. اسمان د دنیا ته الله تبارک وتعالی راکوشي او بیا الله تبارک وتعالی اعلان کوي وایي ای څوک ما ته فریاد کوونکی شته دی چې زه دغه فریاد منظور کم؟ څوک شته دی چې زما نه څه شی وغواړي او زه ورله ورکم؟ څوک شته دی چې زما نه مغفرت او بخنه د خپلو ګناهونو وغواړي او زه یې وبخم؟ د پیشمني په ټایم کې الله تبارک وتعالی د طرف نه دا اواز کیږي. نو یو بهترین ټایم د دعا د قبلېدو کم ټایم دی؟ وخت د پیشمني د تهجدو ټایم. دا د سبا خطونه 1 غنټه یا 2 غنټې مخکې دغه ټایم دی. دغه ټایم کې پاسه او الله ته جاړه او خپل فریاد ورته کوه. نو دویم ټایم ورځ د جمعې ده. په ورځ د جمعې کې بیا علماء لیکلي 2 ټایمونه داسې چې په دې کې د انسان دعا قبلیږي. یو کم چې کله خطبه د جمعې شروع شي در دې نه والا د جمعې د منځ د ختمېدو پورې دا خطبه چې شروع شي د دې نه والا تر منځ د ختمېدو پورې دې ټایم کې الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعا قبلوي. بعضې علماء لیکلي وایي د دې 2 خطبو تر منځ دا وقفه نه ده دغه ټایم کې الله خاص دعا قبلوي. خو دا خبر یاد وساتئ بعضې خلک په دې کې لاس اوچتوي. لاس اوچتول پکې نشته دی. په دې خلم څه مه وایه په دې زړه کې د الله نه وغواړه چې کوم په زړه کې د خواهش دی او حاجت دی په دغه ټایم کې. او بعضې علما وایي د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر د مانځه نه پس د ماښام د مانځه پورې په دا ټایم چې دی که نه په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي. د جمعې په ورځ دا 2 ټایمونه داسې دي د جمعې په ورځ چې په دې کې د الله تبارک وتعالی نه خپل حاجات غواړه. دریم ټایم چې کله اذان وشي او لا اقامت نه وي شوی د اذان او تر اقامت ترمنځ په دې ټایم کې د الله تبارک وتعالی نه دعا غواړه الله پکې دعاګانې قبلوي. اذان وشو د اذان جواب دی ورکو الله ته په جړه ش خپل حاجات تی وغواړه تر څو پورې چې جمع نه وي ودرېدلي که نه په دې ټایم پورې الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعاګانې قبلوي. نو زنانه ولم پکار دي کورونو کې چې کله اذان وشي او د اذان جواب یې ورکړه او دعا یې ویله په دې پسې د وروستو د خپلو حاجاتو څه وغواړي؟ دعا وغواړي. دارنګې د فرض منځ نه وروستو حدیث مبارک کې راځي د فرض منځ نه وروستو الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعا قبلوي. چې کله هم فرض منځ وشو په دې پسې ضرور دعا غواړه الله ته جړه او فریاد کوه. خو دعا کې یو حضور قلبي شرط دی. د زړه حضور پکې څه دی؟ شرط دی. مونږ چې اکثر دعا غواړو نو څنګه دعا غواړو؟ یا الله ته ما وبخي یا الله ته ما وبخي. ته به وایې چې دا لاسونه به مروړي یا الله ته ما وبخي کله به د ګوتو نه ټکاری م وباسي. الله چې داسې دعاګانې نه قبلوي. دعاګانې نه قبلوي نه زړه به دې حاضر وي الله ته د زړه په حضور سره به دعا غواړي الله بیا قبلوي. نو د فرض منځ نه وروستو الله تبارک وتعالی د انسان څه قبلوي؟ دعاګانې قبلوي.